زما سوال د ټولو وروڼو او خویندو نه دا دی، چېرته تاسو د الله کتاب لوستلی دی او ستاسو په زړه یې داسې اثر کړی دی؟ په قرآن کریم کې الله رب العزت په یو ځای کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله رب العزت وی که دا قرآن چرته ما نازل کړی وی په یو غر باندې، نو دا غر به ریزه ریزه شوی به و، بیدلی به و، شګې شګې شوی به و، د یرې د لاسه د الله د کلام د عظمت د لاسه. زما سوال د ټولو وروڼو او خویندو نه دا دی، چېرته تاسو د الله کتاب لوستلی دی او ستاسو په زړه یې داسې اثر کړی دی؟ چېرته د الله د کتاب تلاوت تاسو کړی دی او ستاسو د سترګو نه اوښکې بهېدلي دي؟ چېرته ستا په جسم باندې غونی زیږ شوی دی؟ چېرته او داسې ډېر سوالونه دي. خو زه دا ویل غواړم تاسو ته په دې مختصر نصیحت کې، زه درته د الله په ذات قسم خورم، هغه ذات چې د هغه په لاس کې زما ساه ده، د هغه وخته پورې موږ نشو کامیابېدی، نه په دنیا کې او نه په آخرت کې، چې تر څو موږ هغه وحي ته نه یو واپس شوي، کومه وحي چې د الله له طرف نه راغلې ده، او هغه قرآن او حدیث دي، او تر څو چې موږ دا قرآن عملي کړی نه وي که نه، او په خپل ژوند کې نه یې راوستی، نو موږ نشو کامیابېدی. نه کامیابي د دنیا به او نه به د آخرت وي. نو ځکه درته د زړه نه وایم، د دې قرآن سره خپل ځان وتړئ، دا قرآن د خپل ژوند ملګری کوئ، د دې تلاوت کوئ، په دې کې سوچ او فکر کوئ، د دې ترجمه لولئ، د دې تفسیر لولئ، اورئ یې، نورو ته یې بیانوئ. او یقیني درته دا وایم، که په ژوند کې دې سکون رانغی، که په ژوند کې دې راحت رانغله، که زړه دې باغ نه شو، که زړه دې خوشحاله نه شو، نو بیا ووایه. الله رب العزت دې زمونږ تعلق د قرآن سره او د حدیث سره تر مرګه ساتي، او الله رب العزت دې موږ پوه کړي په هغه دین باندې، کم دین چې الله را لېږلی دی، او الله رب العزت دې موږ د غفلت د خوب نه راپاسئ. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.